هغه یو دلته مردان کې د درې تختیدلې دي کوي د ښځو کاروبار ښځې خرڅوي د دې دا میسیجونه تاسو واورئ که تاسو ځمکې ته ښکته نه شوې او تاسو توبې ونه ویستې چې بختیاره دا لږه د ویشتو ده او ته ډېر د ویشتو خو چې ما څه کړي دي نو ما د الله په هغه لوی کلام کړي وی چې د یار سره یم که ته مې څه کولی شو نو راشه ما ته ټیک شه هېڅ هم زه خو باړوا سړی یم زه به ستا څه وکړم تا دونه کارنامې وکړې ما ستا هېڅ هم نه دي کړی زه بس دا ویډیو دا انظام په ما لګولې دی دا راغلی ده چې چا راوستې ده هغه سره انټرویو کړې ده چې زه د بختیار خرڅه کړې یم او زه یې چلولې یم صاحبه چې د دې ټولو فلمونو ما ته پته ولګېده ما پړه کې واچوله چې بی عزت ته لاړ تباه شو په خپله کوڅه کې ځکه چې دې زما په کوڅه کې هم څوک نه دي پرېښې چې زما کور ته او زما مقبرې ته استغفر الله زنا راله چې دې د هر قبر شاته د دې ټیلر سره زنا کړې ده شپږ دې ته ما وویل چې طلاق در کومه زه په خپله لاسه 1,000,000 2 لکه روپۍ در کومه او زه په مخه باندې دې زما پخپو او د ماشومانو پخپو او قرآنونه خو بهرحال دې د قرآن په زړه په صورت یاسین لاس کېښوده لا اله الا الله محمد رسول الله خدای مې دې په دې خپلو پېغلو لوڼو وشرموي چې دې په صورت یاسین لاس کېږم چې زه به نه کوم ما بیا په قرآن وبخله ما په قرآن هیبان راوړی دی زه د الله کلام ته جاړم زه چې کښېنم د الله کور کې او زه مونځ وکړم نو زه بیا جاړم چې الله که ما نه څه غلطي شوي نو ما معاف کړي خو زه بهرحال دا ما په قرآن معاف کړه 20 کاله کې څه الزامات نه څه خبرې اترې نه وي 20 کاله پس دا خبرې اترې د دې ضرورت ولې پرېوت په دې 20 کاله کې ما دې لکه دا خپل عمل کړی دی دا به د کور نه تله خو ما ته که پته وه نو دا به ما وختي لرې کړې وه د دې کور نه خو ما ته چې زه مسلمان یم نه په ناروا قرآن کومه نه دغه طلاق کومه دا چې زه 20 کاله کې چې دې هر څه کړي دي دا خو ما تاسو ته وایي ښکاره چې دا ما راوستې د چکلې نه ښځه وه بی زه دغه وخت کې به داسې وګڼم چې زه سوچه باړوا شوم د خپل غیرت د لاسه چې بی که دا ښځه وجنې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو عزتمندو زه یم ستاسو کوربه او تاسو ګورئ پښتون غږ ګرانو عزتمندو د پښتون غږ مطلب دا دی د پښتنو آواز موږ ډیر زیات کوشش کوو چې زمونږ د ملک زمونږ د خیبر پښتونخوا او زمونږ د پښتنو کم مسایل دي او د هغوی سره هم ټراجډي سټوریز کیږي نو د هغې په حواله سره پښتون غږ چې دی هغه آواز پورته کولو کوشش کوي ګرانو عزتمندو په دې ټایم باندې چې ما سره کمرور موجود دی د دوی هم یو زړه سټوري ده سټوري څه ده هغه به تاسو په خپل غوږونو باندې واورئ د دې نه مخکې که زه دا خبره وکړم چې زمونږ د پښتون قوم یو خپل کلچر دی یو خپل دستور دی خپل کلتور دی او زمونږ څومره چې پښتانه قومیت دي هغوی د هغه کلچر دننه خپل ژوند تیروي خو کله چې کم قوم خپل کلچر پریدي نو هغوی ته ډېر زیات نقصان ورسي پښتون قوم ډېر دروند قوم دی او زما سره چې زموږ د مشر ورور دلته موجود دی راځئ د دوی سټوري ده د دوی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم زما خویندو وروڼو زما مسلمانانو زما د ملک او د وطن پښتنو زه چې نن د دې کیمرې مخې له رالم نو دا ډېر د مجبورۍ نه رالم زه چې د مردان اوسېدونکي ما شاډن بابا زیارت سره په ایران آباد کې زما کور دی د نن نجي 15 کاله مخکې ما یو ښځه کړې وه چې هغه ښځه ما د یو غلط ځای نه راوستې وه په کالج چوک کې د بلال مسجد شاته یوه ښځه اوسي چې یاسمین نومې دی دا د هغې په زوی واده وه د هغې زوی مړ شو د هغې سره وه 3-4 جینکۍ به ورسره نور هم وي ټول مردان یې پېژني که زما د مردان پکې څوک وي انشاءالله هغوی به یې پېژني اوس هم دا کار کوي زه الکواني وه زه د چا سره لاړم د دیو کور ته چې ورلم د دې ما سره ملاقات وشو دې ما نه نمبر واغېست دا موبایل یې سر نوې راغلی وې موږ لاړو کور ته دې سر ورځې پس ما ته ټلیفون وکړو چې ته پېښور ته راشه زه دې له پېښور ته لاړم دې ما ته لکه جړه فریاد وکړه چې بهی زه دې ښځې کره ناست یم د یاسمین کره زه د دې په زوی واده وم خو د دې زوی ما په سترګو نه دي لیدلې دا دروازې له سته پروګرامونه ما ته دغه کوي او دا پیسې د خلکو نه اخلي او زه ډېره زیاته مجبور یم د دې نه تنګ یم زما پلار او مور په عمرزو کې د نعیم خان سره زمینداره کوي زه به هلته ځم او زه به تا هلته راوغواړم زه به یو خاوند کوم او به ته راشه ته مې خوښې زه تا سره واده کول غواړم زما 6 میاشتې چې د واده شوې وې ما خپله ماما لور کړې وه چې اوس مې ته 8 بچي دي مال د خدای دی ما دې ته وویل چې بهی زه دې شي ته نه یم تیار خو بهرحال دا ما پسې دغه کور نه راوتښتېده غرمه وه وړې او دې ما ته ټلیفون وکړه زه دې ته 400 بازار ته وغوښتم چې لاړم ما ته وویل چې یا به مې کور ته بوځې یا دې پولیس ته حواله کوم چې دا زما خاوند دی ما سره داسې دا څنګه مطلب دا واده شوی و که نه د دې نه د دې واده شوی جي د دې مخکې چې دا یاسمین نوم ما راغی تاسو سره چې د دوی ژوند وتړلی شو د دې نه پس بیا دا تاسو ته ویل ما چې واده وکړ خپل د ماما لور وکړم د دې نه پس چې 6 میاشتې پس دا ما پسې لکه راوتښتېده زه دې پسې 400 ته لاړم ما ورته ویل چې زه خو تښتېدلې ښځې نه کومه وی چې زه د ښځې ما کور ته بوځه که نه مې بوځې دې 400 کې د پولیس ته حواله کومه زه ستا کور ته خپل پلار او وروڼه راغواړم او تا سره هلته کاله نکاح تړم ما ورته ویل زه پښتون یم را روانه مې کړه کور ته مې راوسته
چې مې راوسته سر د دې مې په څلورم ورځ پلار رونه راوغوښتل او د دې مور جمدیوه مې راوغوښتل او ما په دې باندې په خپل کور کې د پلار او د رونو په مخ کې حق حلاله نکاح وتړله چې ومې تړله پسر ټایم تېرېده تقریبا 13 کاله زندګي دې زما په کور کې تېره کړه د وړو کمې نشته د غوړو نشته د جامو نشته کور مې د لرګو دی خو شکر دی خپل دی په دغه ماله کې په دغه کلي کې زما 10,000 کوره کلي دی زه د 10 تاڼو په منځ کې اوس هم زما په مخ کې اسپایونه چې برتي شوي دي DPO ته ورسېدل ما پیژني چې زه غلط او زه د الله او زه بې غیرته وي زما دا کور به د پولیسو والا روان کړی زه به په دې ګاونډ کې چا نه ومه پرېښې په دې خو هر پښتون پوهېږي هره پښتنه خویندې خور پې پوهېږي ما 4 کاله وشو چې د کوره بار یم څه معامله راله په هر کور کې په هر پښتون باندې لانجې او معاملې راځي زه د کور نه ووتم دې زما د وتونه 6 میاشتې پس د شپقدر ډېری یو هلک دی د خښتو په بټۍ کې کار کوي په 300 روپۍ هر ورځ خرکارانو سره خرکاري دا به 400 ته تله راته د هغه سره یارانه جوړه کړه دا د هغه سره بډهبېرې ته لاړ او دې ورسره انګلیش فلم جوړ کړو د هغې نه سر دا بډهبېره کې ورسره څوک نه و دا یوازې تللی وه زما بچو اکسیډنټ کړی و هغوی په هسپتال کې پراته و دا د هسپتال په بانه راوتې و دا هغه سره تللی وه دا زاخیلو کې چې دا کار کو نو سر په دغه موقع سره زما د 10 کالو لور د کور نه د دې بلې ښځې تللی وه دی ځان سره بوتلی وه نو دا هم شکر دی چې زما هغه ماشومې لور ته چا څه نه دي ویلي هغه هر څه په دې خپلو سترګو زما دې لور لیدلي اوس د 12 کالو ده زه سر ماته د دې خبرې پته چې ولګېده علمه دا ما راوغوښته دې ته ما دې قسمونه قرآنونه خو بار خل زه چې مردان ته لاړم نو مردان کې دا ما د خور کور ته راوغوښته ما ته هغه لور ټوله کیسه وکړه دا ما د یو خور په کور کې بنده کړه زما د خور په کور کې د دې د عثمانزو نه یو اوښې د بادر نوم یې دی او د زینت د خور نوم یې زینت دی هغه مې راوغوښته پلار مې راوغوښته ورور هغوی ته دا پاکه کیسه وکړه چې او دا کار مې کړی دی او بس زه نوره توبه وباسم او قرآن چې زه به داسې غلطي نه کوم بی زه دغه وخت کې به داسې وګڼم چې زه سوچه بړوا شوم د خپل غیرت د لاسه چې بی که دا ښځه وجنې د دې وطن پښتون سار به خلک وایي چې بی ښځه یې مړه کړه ښځه یې د چا سره نیولې وه خو به هر حال دا ما د الله په هغه کلام او د دې پلار او د اوښي او د دې خور په خولې او د دې رونو پرېښوده سرجي چې دا هر څه تاسو صبر وکړو نو د اوس د انټرویو ته د بیانبازۍ ته د خبرو اترو ته ضرورت ولې پرېوته دې ته پرېوته جي چې دغه وشو د دغې نه پس دا لا 4 میاشتې نه وې تېرې چې دا ورسک ته بجاګۍ روډ باندې بجاګۍ ورته وایي هغې ته د یو کس سره وتښتېده چې دې له هلته کور نیولی و یوه میاشت دا 9 کسان د دې سره په کور کې دیره و 9 کسان او دا د اوسه پورې ستاسو سره په نکاح کې ده او جی او دا چې هغې سره وتښتېده موږ منډې ترډې خو بهرحال دا ما معلومه کړه دې پسې ما په دغه یوه میاشت کې 4.5 لکه روپۍ لګولي دي په ګاډو په خرچو چې دا ما معلومه کړه هغه به یې غیر هلته زما وس نه کېدو زه ولګېدم چې د کومې خبرې ګواه نه وي نو هغه ټول دروغ وي زه ولګېدم او په مردان کې زړور ماما یو ډېر نامي ګرامي عزت او ذلت الله ورکړی دی د هغه بچو له هغوی له زما د هغوی سره روزګار او د هغوی پیسې به ما چلولې زه صاحبه د بارګین کار کومه د ګاډو کار کومه د هغوی پیسې به ما چلولې زه ولګېدم ما د هغوی عضوي ته کشف ته وکار نوم یې دی هغه ته مې وویل چې بچې وشرمېدم په قسمونو ورته مې وجړله همه ته ویل چې کاکا ته زموږ پلار او ته زموږ مشر ورور چې زموږ دا بچي تا سره تباه کېږي ځای درته معلوم دی ما ورته ویاو صاحب په 3 ګاډو کې 10 کسان هغوی ما سره د لیسندارو ټوپکو لاړل ورسک میچنې ته سړو ته یې وویل چې ښځه رابار کې کني کپن هم د پسې په سر راوړی دی هغوی ویل چې بی ښځه نه درکوو ښځه به په جرګه درکوو سار پکې جرګه جوړه شوه او په پېښور فردوس شادي حال کې دغه ښځه جرګې والا راوسته و هغې جرګې والا ته یې زما والته حواله کړه نو دې ښځې دې سړو ته دا بیان کړو چې بی زما دا خاوند دونه قرضدار دی چې دې د خپل کور ته سړي راولي او په بیټک کې پې ما استعمالوي نو دې د قرضدانو نه ځان خلاصوي دي هغه خلکو ته دا بیان کړو چې چا سره تښتېدلی و سر نو دا تاسو حلف کولی شئ لایو چې داسې قسمه د هغې چې د بیانات ډینای کوئ نو بای حلفن ویلی شئ چې دا الزام چې په تاسو دی دا دروغ دی جی هغې له راځم جي که نه هغه جرګې والا چې دا چا سره تښتېدلی وه زموږ هغه جرګې والا ته وویل چې بی دې ښځې دا بیان کړی دی خو موږ ته پته ولګېده د دې جینۍ پلار موږ سره و په دغه موقع پلار یې ورته وویل چې دا زما زوم دی دا بختیار دا غیرتي سړی دی دا پښتون سړی دی زما د دې لور ورسره 22 کاله وشو زما دا لور چې څه وایي نو دا دروغ وایي خو دا په چکله کې پاتې ښځه وه دې هغه خپل عادت بیا وکړو او په قسمونو څو پیرې وکړو دا وقار نوم یې دی او د هغه خلکو نه په ضمانت راوسته نو هغه جرګې والا ته ورته وویل چې بی دې خاوند خو به تا له دې بیټک ته یو کس راوسته چې تا دلته دا بیان کو که نه نو دلته خو به تا سره د شپې 9 کسان پراته وو نو هغه یو کس خو که دا 9 دې ښکته کتل بری نه کتل خو بهرحال موږ راوسته دې بیا په قرآن لاس کېښودو ما پړه کې دا وویل چې بی دا ښځه مې غلطه راوستې ده او په قسمونو یو شرمولمه
دې ته ما وویل چې طلاق در کومه زه په خپله لاسه 1,00,000 روپۍ 2 لکه روپۍ در کومه او زه په مخه باندې دې زما پخپو او د ماشومانو پخپو او قرآنونه خو بهرحال دې د قرآن په زړه په صورت یاسین لاس کېښوده لا اله الا الله محمد رسول الله خدای مې دې په دې خپلو پېغلو لوڼو وشرمئ چې دې په صورت یاسین لاس کې چې زه به نه کوم ما بیا په قرآن وبخله ما په قرآن ایمان راوړی دی زه د الله کلام ته جاړم زه چې کښېنم د الله کور کې او زه مونځ وکړم نو زه بیا جاړم چې الله که ما نه څه غلطي شوي نو ما معاف کړي خو زه بهرحال دا ما په قرآن معاف کړه کردار یې د څه نه معلوم کو چې زما یو زوی د صاحب په سترګو حافظ دی هغه له یو بل جامې ورکړې وې زما 4 کاله وشو زه په دې مجبور یم چې زه د خپل کور نه بار یم نو هغه حافظ زوی له زما لکه خپلو خپلوانو 2 جوړې جامې ورکړې وې چې دا ځان له جوړې که قرآن حافظ دی هغه جامې زما په کوڅه کې 4 ټیلران دي دوی ورته ووایي چې ورشه هلکه دا د ټیلر باندې ناپ واړه او دا جامې ماله راوړه چې دا دله زه جوړې کړم نو دی په هغه ټیلر خو حافظ هم دی او قرآن پاک حافظ دی خو په دې خبرو نه دی هغه کپړې واغېستې او یو دغه یار لی ورکړې هغه ځان له جوړې کړې او هغه په بازار کې په 50 روپۍ جوړه کپړې واغېستې دا ټولې خبرې زما په دې زړه دي چا د ترکاڼۍ کار کوي او خپلې لوڼ هم چلوي او دا ښځې هم دا کار کوي دا او د دې مور به هم دا کار کو هغې مې ورپسې راوسته چې بی د ښځې دا هغې ذمواري واخېسته او هغې وله صورت یاسین ورته وویل چې او پنیر چوک کې نو بس کباب پې راباندې وخوړو ډوډۍ به راباندې وخوړو په دې هوټل کې به راسره میلاو شو بقایه چې د سره ما څونه دا بدکاري کړې ده نو دا مې په دې مقبره کې کړې ده د ماسخوتنې مې کړې ده د اوړي په غرمه کې خو دې مقبرې ته به راتو مونږ به دلته دا کار کوو ټیک شوه دې سره صاحبه ما نورې لمبرې ونیوې چې زه بخښنه غواړم دا خبرې ستاسو خو زه اوس دا تپوس کول غواړم چې وجوهات څه دي ګورئ که دا ویډیو څوک ګوري نه به خامخا دا اړومبی سوال کوي چې 20 کاله تاسو تېر کړل 20 کاله کې څه الزامات نه وو څه خبرې اترې نه وې 20 کاله پس دا خبرې اترې د دې ضرورت ولې پرېوته او دا راته ووایي چې تاسو علیحدګي وشوله که نه ده شوې او څه قانوني کیس هم چلېږي جي او دا دې لازم قانوني کیس هم چلیږي دې زه چې دا 4 کاله مخکې نو د دې په دې 20 کاله کې ما دې لکه دا خپل عمل کړی دی دا به د کور نه تله خو ما ته که پته وه نو دا به ما وختي لرې کړې وه د دې کور نه خو ما ته چې زه مسلمان یم نه په ناروا قرآن کومه نه دغه طلاق کومه دا چې زه 20 کاله کې چې دې هر څه کړي دي دا خو ما تاسو ته ووایي ښکاره چې دا ما راوستې د چکلې نه ښځه وه خو ما مسلمانه کړه ما ورته وجړل قرآن مې ورته کېښود چې توبه وباسه چې څه دې کړي الله معاف کولو والا دی الله به دې په خپلو کتابونو معاف کوي دا صرف زما دا سوال دی چې تاسو ته پته وه چې دا د داسې یو اډې نه تاسو دا راوسته او تاسو د خپل کور عزت جوړ کو نو هغه وخت کې ستاسو څه فیلینګ و چې تاسو نن وایئ چې دا زما غلطي وه نو دا غلطي هغه وخت کې تاسو ولې فیل کړې نه وه وجزه علیکمه او زه اوس تا لرالم ته مسلمان او زه هندو یم او تا ته کښېنم او تا ته وجاړم چې بی ما ته کلمه وښایه زه مسلمان کېږم نو ستا ثواب وشو ټیک ده که نه زما نه زیات ستا ثواب وشو ستا نه زما چې زه د الله او د خپل پیغمبر او د خپل قرآن دین لرالم او ایمان او مذهب لرالم دا ما دې له راوسته چې بی توبه وباسه الله به دې ما یعنې کې ستاسو واده چې شوی و دا د مینې شوی و دا د مینې شوی و دا ما پسې راتښتېدلې وه زه داسې نه وم لکه دا نن چې ومه پیسې وې ګاډي وو ښه ومه ځوان ومه هلک ومه ما ورته په نیچر دی وایي هغه خو مې خرڅ کړو ما ولې دې خرڅ کړو وایي هغه زوړ و زه ځان له نه ویلم ما ورته ویې ښه هغه په نیچر د 2 لک روپو دی په دوستانه کې هغه زاهد هلک له ورکړی دی چې د ویډیو ضرورت نه پرېوتی تاسو نه ویډیو کړې نه بیان بازي وه د دې ضرورت ولې پرېوته ولې د هغوی د طرف نه څه ویډیو جوړه شوې ده تاسو ولا څه جواب دې ما پسې دا ویډیو دا الزام په ما لګولی دی چې عوامي میډیا والا چې کوم دي زموږ په مردان کې تاسو ټول زموږ لوڼه یې د چا په تندي نه لیکلی چې دا غلط دی او که دا روغ دی دا راغلی ده چې چا راوستې ده هغه سره انټرویو کړې ده چې زه د بختیار خرڅه کړې یم او زه یې چلولی یم دا به ما ته د خدای اب قرآن د دې خو قرآن زه نه کړم ځکه نه منم چې دا خو 10 پیرې ونیوله د خپلو خلکو صاحبه چې د دې ټولو فلمونو ما ته پته ولګېده ما پړه کې واچوله چې بی عزت ته لاړ تباه شو په خپله کوڅه کې ځکه چې دې زما په کوڅه کې څوک نه دي پرېښې چې زما کور ته او زما مقبرې ته استغفر الله زنا راله چې دې د هر قبر شاته د دې ټیلر سره زنا کړې د 6 میاشتې د هر قبر شاته که زه دروغ وایم نو پر ورځ د قیامت ته ما الله وشرموي که زه دروغ وایم زما لوڼه دې پر ورځ د قیامت الله وشرموي که زه دروغ وایم زه به 2,500 شهادتیان د عوامو له او د حکومت له ورکم چې مې ور نه کړو ما ته د پانسي شیشن جج واچوي ما نه زما د لوڼو نه پرتوګونه وباسي او بربنډې دې رابار کړي زه ذاتي د مردان پښتون یم خپل کور لرم د لرګیو لرم 2 مرلې لرم زما 15 کاله وشو پولیس ته لاړ شي ولس ته لاړ شي 10,000 کوره کړي دي زما په ګاونډ کې دې تپوس وکړي چې د دې بختیار ورور څه کردار دی څه مزدوري کوي اخلاق یې څنګه دي په غم کې څنګه دی په ښادۍ کې دې ته د پیسو کمې نه دې ته د دولت کمې نه دې ته د وړو دانو کمې نه دې ته د جامو کمې نه دا د چکلې نه راغلې ښځه وه دې ته صرف د دې شي ضرورت نه جي پرېږدم یې چېرته دې پسې زه کور ته لاړم جي دې ته ما ټلیفون وکړو ماسپښینو چې څنګه حال دی واړه څنګه دي ښه دي د ټولو کیسو نه خو زه خبر شوم چې ښځې دا د علامې کړي دي لوڼو راته وویې
دې ما ته ووایي چې خیر دی ما ورته زما د بلې ښځې نوم زاخده دی که زما په ګاونډ کې هم چا ووایي چې ما د زاخدې مخ لیدلی دی ما نه به دا حکومت او دا عوام پرتوګ وباسي زما د لوڼو نه به یې وباسي زما ښځه داسې زندګي تېروي په ور دننه هر څه دننه ملاوېږي څه کوي زما ښځه او لور بار دې ته ما ټلیفون وکړو چې څنګه چل دی خیر دی واړه څنګه دي ته څنګه ما چېرته وایي کور یم که نه ما وایي ښه ما زاخدې له لږ موبایل ورکړه وایي واشروم کې ده ښه ټیک شو تپوس پوښتنه نیمه ګنټه پس مې بیا وکړه چې زاخدې له موبایل ورکړه وایي چې زه خو مونږ ته مخامخ میاګان دي کور ته مې وایي چې زه خو ببو عمرې له تلي ځي زه خو هغې له راغلی یم ښځه ټیک شوه وایي زه خو لا ببو دي کړی یم تا څه خو یې من جوړ کړی صبر وکړه په دې دوران کې زما یو لور ده په ګاونډ کې تپوس وکړې 3 پیرې په ترجمه زما لور په ترجمه سبق ویلی دی او اوس هم وایي خو دا یوه لور چې مې 3 پیرې په ترجمه سبق ویلی دی د مردان بچي نه دې تاڼو کې دې کیسونو کې ما سره هغه بلد شوه دا منډې ټولې زما هغه لور اوس وایي په دې یو وخت په معذوره د 2 وارې په ترجمه سبق ویلی د قرآن او اوس لګیا ده هغې ته ما ټلیفون وکړه چې لورې ته چېرته یې وایي چې کور کې مه پلاره ما چې ښځه مور دی وایي چې خو ماسپښین چېرته تلې ده دې ته ما ټلیفون وکړو ما چې چېرته پته خو دې ولګېده وایي چې د یار سره یم که ته مې څه کولی شو نو راشه ما ته ټیک شي هېڅ هم زه خو باړوا سړی یم زه به ستا څه وکړم تا دونه کارنامې وکړې ما ستا هېڅ هم نه دي کړی زه نه خدای ته دروغ وایم نه عدالت ته دروغ وایم نه تانې ته دروغ وایم نه جرګې ته دروغ وایم ما ورته وایي ټیک ده زه پنجاب ته لاړم چې زه پنجاب نه واپس راشم زه به بیا کور ته تا راغواړم بیا به دا خبرې کوو د کور نه راووتم او رالم د موټروی په خولې کې مې په 15,000 روپۍ ګاډۍ وکړه صاحبه چې مردان ته ورسېدم نو په کم 10 بجې وې ګاډي والا ته مې رنګ وکړه چې کور ته مې ورسوه کور ته مې رنګ وکړه چې ور مه بندوې یعنې زه دروغ نه یم که پانسۍ لزم که سزا لزم اوس هم ویم او بیا هم ویم او بیا هم صاحبه دا 10 بجې زما کور ته ننوتې ده 10 او زه ورپسې په حکم په 11 کور ته دننه شوم دې په دغه ساعت هم ښه شنه چکني او نیمګړی چرګه غاډوکي مډوکي که نه او روجې دی راغشتي دي په شاپر په ګوتۍ کې او داسې په سوپه کې غورځولي دي چې زما هغه لور لیدلی چې دا خو کور ده نو هغې په سوپه کې غورځولي دي چې دی ونه ویني زه چې په حکم 11 بجې ور دننه شوم نو دې دونه کارنامې کړې وې چې زما 2 لوڼه دي وړې هغې کې مې یوه لور مې په سترګو معذوره هغې ناستې دي او چاپي وله کوي د پاسه پې زه ورننوتم چې ورننوتم د ما په تماچه بورډ و دې منډه کړې زما یو خور د کور کې او یو د دې لور د دې نه غېږې تاو کړې خو په دغه دوران کې ما په دې ډزې وکړې یا 15 ډزه ولګېده یا یو ډز ولګېده یا دوه ماغې بس لاړه کیسه د رستو به عدالت کې م راکاږم او تاڼه کې به م خو دا سجن عزت خو به مې جوړ شي که نه خو دا بد شوه چې بد شوه صاحبه دا راله میډیا له ما تاسو ته وایي چې د کومې خبرې ګواه نه وي هغه به چورلټ دروغجنې د شبکه د ډېری لږ سره دا فلمونه جوړ کړي دي د دې میسیجونه د دې بیان سره دوی ته زما لور په موبایل ریکارډینګ لګولې او د شپې دی به ماسخوتن جامې وویستې هغه له موبایل اغشتې او ټچ په 15,000 روپۍ زما په روپو هغه یار له هغه سره موبایل سره هغه به هلته جامې ایستې وې دی به دلته ایستې وې ټوله شپه به زما په بیټ کې هغه ته ځان خو زما ماشومان یې لوڼه دي هغوی به ورته په سرو کې کتل که څه به یې وې دی به مرګ لوال هغوی ورته هېڅ هم نه شو ویلې دا د کور سربراه وه صاحبه چې دا کیسې کتارې ټولې ختمې شوې دا ما وویشته زه ترې رالم واپس پنجاب ته دا اسپتال ته په دې چې څونه روپۍ لګېدلې دي دا پې ما لګولې دي دا په اسپتال کې لګېدلې وه صاحبه دا لګېدلې وه دا په دې ځای لګېدلې یا 1 ډزه یا 2 ډزه بد شوه پوره نه وه صاحبه دا د اسپتال نه دا بوتلې د ګلناز نومې ښځې چې د دې خور ده دا یاسین او اسرار او کامل ګلناز اسرار یاسین کامل لا اله الا الله محمد رسول الله چې اسمان ته وخیږي دا 4 کسه نوم به پسې خېږم چې وس مې کېږي چې ځمکې ته کوشي نوم به پسې کوزېږم که په سمندر واوړېدل د جاز وس مې نه کېږي کشتۍ به ځان له جوړوم پیادل به په دې غرونو اوړم خو دوی پسې به زه بار ملک ته م اوړم یعنې خلک دروغ وایي که نه زه به د دوی جرړه ختموم زما د وړو لوڼو عزتونه دې ښځې خراب کړي چې بازار ته راوځي نو خلک ورته وایي مورم څه شوه نو تاسو ما ته ووایئ چې زما دا لوڼه به پیغلې کېږي دا به دې کورونو ته پردو ته ځي زه په چم ګاونډ کې زه خلکو ته څه ووایم تاسو باندې دا انصاف شو چې د دې خبرو جواب تاسو ماله راکړئ چې زه دې خلکو ته او دې خپلو خپلوانو ته او دې لوڼو ته څه ووایم زه مجبور یم خپل کور ته نه شم تللی زما مسلې روانې دي څه وشوې په څه کې مې خبرې روانې دي زه به روغ شمه ما به خدای روغ کړي عدالت ته به سوال وکړم پولیس ته به سوال وکړم دا زموږ وروڼه دي دا زموږ افسران دي زه نه بدماش یم نه پاګل یم چې مازغه مې کار نه کوي نه را سره بې حسابه دولت ته چې زه مس یم ما چې څه کړي صاحبه ما د خپل عزت او د مجبورۍ دپاره کړي چې زه دومره مجبورۍ ته ورسېدم جی ګرانو عزتمندو بختیار صاحب موږ سره دلته موجود دی او د دوی تعلق چې دی هغه هم د مردان سره دی د دوی دا سټ سټوري دا تاسو واورېدله دوی واده کړی د نیکۍ دپاره او څه چې وشول او د دوی سره نو د دوی دا خبرې تاسو په خپله باندې اورئ دا راته ووایئ چې دا دومره سټرګل بیسیکلي خو زه تاسو سره دا خبره کول غواړم چې پښتون قوم ډېر زیات عزتداره قوم دی زمونږ هغه چې داسې قسمه خبرې تاسو دونه عمر برداشت کړې وي نو دا اوس داسې څه وجه راله چې تاسو میډیا ته هم رالی او تاسو دا خبرې اترې سریام کوئ صاحبه 2 کاله 15 شپږ کاله مخکې د دې مور په حق مړه شوه
بیماره شوه زما کور ته یې راوړه زما په کور کې پرته وه چا کور ته نه پرېښوده مړه شوه چا کور ته نه وړه نه رور وړه نه زوی وړه او نه لور وړه وی دا بدنامه ښځه ده اما په خپل مقبره کې شاړن بابا کې خښه کړې ما خښه کړې ده پروس کالجي د دوی پلار په منګا درګې کې مړ شو خانانو د هغوی سره په حجره کې نوکر و هلته مړ شو چا په مقبره کې نه پرېښودو د هغې ځای نه صاحبه په چینچي کې لا اله الا الله محمد رسول الله سور جمع و چې په چینچي کې یو زوی او دی په مخ کې سیټ کې په ناسته کېنو په مړینې او بانګونو وخت زما کور ته راوړو هغه ما خښ کړ دا دومره مشهور بدنام او دغه خلک خو ما په دې وجه خښ کړ چې کلمه به ښکاره ویله کې چې هر څه وي چې کلمه ما وی نو زما دا مسلمان رور دی او زما پلار دی او زما سخر دی ما راوړو ما خښ کړ دې زما یوې نکتې نه کتلې صاحبه دا اوس په دې وخت کې دې خراب کړه ټول واړه واړه هلکان دې په ځله مردان کې په پېښور کې په سوات کې په بونیر کې 18 قومه په دښمنۍ کې واړول او نور خلک هم په دښمنۍ اړوي واړه واړه هلکان دې ښځې خراب کړل نو زه د خپل مردان ډي جي صاحب ته زه د خپل مردان ډي پي او صاحب ته خپل ایس پي صاحب ته خپل ډي اس پي صاحب ته خپل سی چو صاحب ته چې زمونږ رونه دي زمونږ افسران دي موږ ستاسو د خپو خوري یو موږ ستاسو مثال د پیزار دی د لبکو د الله په خاطر دا ښځه ونیسئ او دا جیل ته واچوئ ما له یو ویډیو رالیږلی دا بل د سړي سره پرته وه بربنډه او دا لږ مې خاوند کړو چې ورسره 2 کلاشنکوف هم دي وایي دا 2 تا ته ښیم 15 اتیا راسره نورې دي دا مې راوړي دي او خرڅ ته مې ایښي دي دا دې وخت کې په حمزه خان کې اوسي دا ما ته د سړي سره پرته یو ما ته ویډیوګانې رالیږي دې سره زما کیس چلیږي په عدالت کې دې په ما پرچه کړې ده زما په خورې کړې وه هغه بي بي کمفرم شوې ته ما ته وګوره جج صاحب ته هم دا پته ولګېده چې دا یو غلط او برکرداره ښځه ده ورته یې ویې وځه د عدالت نه دا ستا د کور خبرې دي ما د دې بي بي کنفرم کړه دې په دې ګیم په 400 کې د پلار کور ته هغې وله کور نیولی و ځان له زه په جیل کې وم او دې 3 میاشتې هغې ځان له راوستو دې ساتلې وه کله چې زه د جیل نه راووتم زما یو وړر ویره دې سره وه نو هغې موږ ته هلې وي چې کاکا هره شپه به 2 کسان راته پلی به یې راوړلو او ما ته ویې چې منډه دې کور والا ته ووایه چې دا ګرم کې زما ماما راغلی دی او ګولۍ یې ورسره اچوي صاحبه چې زه راووتم او موږ ته د حقیقت پته ولګېده دا ما ونیوه دا ما په هغه ورځې شته دوی وایي چې نه دا زما د پلار ګاونډیان دي او دوی د شپې 11 بجې راغلل او ما ته یې ور ووو چې یاره پزل یم او بلال یم نو ما ورته ورکړل چې یاره پلار مې مړ شو کرور مې مړ شو دوی رادن نه شو یو کس سره چاړه و بل سره تماچه وه په چاړې زما پرتوغا خوشلو او تماچه یې راله په سر ایښه وه نور دا ورسره 3 میاشتې په سلا به یې راوستل دی کور ته 3 میاشتې ډېره زندګي ده صاحبه هغه خلکو د جنډې د اوناخیلو کلي د ګجرو ګړی نه مخکې حسن او غلام او بشیر دا غلام زما داسې دی لکه خپل رور نامي ګرامي خلک دی د نوابانو زمیندار دي نن سبا خپل جیدادونه الله ورکړي دي که زه د لو بې غیرته یم نو ما سره به یو پښتون سړی ټوپک نه رالي او نه به کوتک رالي هغوی ما سره راپاڅېدلو او هغه هلکان ما په 400 کې ونیول د دې په بیان باندې صاحبه یو 20 کاله سزا شو یو 15 کاله سزا کو واورې زما رونو که څوک خطا کوي چاته لمبر میلاوي چاته دا د دې کسب او د دې کاروبار زمانه مخکې تیر شوی دی او بیا زما په دوران کې دې دا لامې وکړې دا فضل او دا بلال 15 کاله سزا کو او بیا ای کوټ 2 کاله پس چې دا یو زنانه به ما پسې سر تور سر او خپل بخپې قرانونه راوړل نو زه د الله د کلام نه ویریدم او زه ای کوټ ته لاړم او دا مې بوتله او دې بیان ورکړ 2 کاله پس او ای کوټ پرې خودل ها دا داسې خزره که روغه نو ما به د خپل لونو سره زنا کړي چې 100 پیرې دې خرڅ کړي 100 پیرې دا ونیوې شوې خو ما په خپل ځان پردا چولې وه چې بی زه پښتون یم شرمېږم خو چې کله ما ته پته ولګېده چې دې ښځې خو د ثابت پاکستان د بار ملکونو پورې زه دا میسیجونه د دې میډیا والا په ذریعه باندې تاسو ته د رورۍ په شکل باندې میسیج کومه ته دې دا میسیجونه تاسو واورئ که تاسو ځمکې ته ښکته نه شوې او تاسو توبې ونه ویستې چې بختیاره دا لږه د ویشتو ده او ته ډېر د ویشتو خو چې ما څه کړي دي نو ما د الله په هغه لوی کلام زه تاسو نه معافي غواړم زما خویندې رونه یې که زما خویندې ګورئ نو خیر دې لږ په طریقه باندې وګورئ که زما رونه یې ګورئ لږ په غور یې وګورئ او د الله دپاره څنګه چې ما د خپلو صاحبانو ته سوال وکړو داسې ورته تاسو وکړئ د میسج په ذریعه ورته وکړئ د میډیا په ذریعه ورته وکړئ ټلیفونونه ورته وکړئ چې صاحبه د دې ښځې نه دا وطن خلاص کړې دنیا یې تباه کړه زما وړې وړې لونه صاحبه دې بدنامې کړې زما وړې وړې لونه دې وشرمولې که نه نو زما د دې دپاسه هېڅ وسم تاسو نن نوره توقع نه کومه چې چا نه سوال کوم د 10 روپو د 20 روپو د 15 روپو زما د رزق الله راکوي که زه په باره م یم اوس هم څوک زما کور ته ولېږې که زما په کور کې 50 منه لرګي نه پراته زما په کور کې بورې چینی نه پراته زما بچو ته په ټیم غوړي نه پراته ستاسو پړې زما غاړه دې د دې دپاسه دا کردارونه دا عمل ما سره وکړئ دا صرف د دې کار او د دې جی ګران عزتمندو والسلام او ډېره مهرباني او الله قدر او عزت او ښاد او آباد ساتي زما لږه ملګرتیا وکړئ په دې کې چې دا ښځه د دې ملک نه د حکومت روکه کړي زه یې نشم چې د حکومت جی ګران عزتمندو تاسو د بختیار صاحب دا سټوري دا ډېره دردناکه سټوري ده د دوی چې خپل یو کاوش و د دوی د نیکۍ
خدای په جوړ باندې دوی دا کاوش کړي چې الله تعالی به مال د دې جزا راکړي، الله تعالی به مال د دې ثواب راکړي. سوشل دا ستاسو مخامخ دي ګرانو عزتمندو. په دې سټوري کې په دې کہانی کې زمونږه پرسنلی هیڅ قسمه تعلق نشته. د دې نه مخکې هم ما تاسو ته ویل چې زمونږ مقصد دا دی چې هغه د پښتون قوم هغه आवाज پورته کول او هغه आवाज تاسو ته رسول، حکومت بالا ته رسول، سکیورټي ادارو ته رسول چې د دوی کم ریکوست او د دوی کم خواسته. نو زما هم د مردان د ډي پی او صاحب نه، د خیبر پختونخوا د آی جی پی صاحب نه دا وینه خواسته چې د دې غریب دې سمرستو کې د دوی دا وینا چې دا اولریډي د دوی کیس چلیږي په عدالت کې موجود دی. او ګران عزتمندو تاسو دا سټوري وکړه. فرحات خان لا اجازه راکړي په خپل دعاګانو کې نیت ساتي د الله په